الظاهر واضح او سرګند ذات چې څوک د اشراق المنز نه بعد 500 مرتبه الظاهر ورد کوي، الله پاک په د پسترګي کې روشنايي او زړه کې به نور پیدا کی. دویم خصوصیت دې دا ده کچیرته د برونو یا د بل شي خوف وي نو دغه اسم مبارک کثرت سره چې ورد وشي الله جل جلاله بو امان وت نصیبه کی. دریم خصوصیت دې دا ده چې کچیرته څوک د کور په دیوار باندې خندق باندې دغه اسم مبارک ولګي نو دغه دیوار بو د غورځیدلو نه سلامت او محفوظ شي. سلام خصوصیت دې دا ده چې کچیرته څوک پرنجې باندې 11 مرتبه دغه اسم مبارک وي او دم یې کی او بیا د پسترګې کې دی لګئی الله بو خلق په د باندې مهربانه کی. پنځم خصوصیت دې دا ده چې څوک د جمعې په ورځ باندې 500 مرتبه دغه اسم مبارک ورد کوي نو د دبو باطن کې الله نور پیدا کی، دشمن به الله مغلوب کی.